بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاسو ټول په اجازه رئیس اصناف په اجازه کې ورکوم معاون مظلومیات صاحب د صنفي اتحادیې ډېر وګورو نو ضرورتونو خلک تقاضا او اختر ورځ یو دغسې ترموز باندې کړو بوتلو بدلي اوبه به ورته کړو اوس باندې بېرته دې موږ اجازه راکړي مسجونه والي صاحب ته لګېدي زموږ کیسه کې کوم چار موږ هم لرو دا اوسریان زما نوم حاجي فضل محمد داخل د هوټلیانو د اتحادیې مسؤل یم. موږ دا کوم درخواست چې کوو پیشنهاد کوو د خپل د مقاماتو نه د دې وجې نه چې دا د کرونا مرض سره موږ مکمل څلور صنفه شریکي په دې صنفونو کې چپلي کباب دی، جوس دی، هوټلې دي او شودو والا 8000 شاګردان زموږ بې سرنوشته د دې مرض د وجې نه ټول بېروزګاره پاتې دي. څوک لاسګاډی چلوي، لاسګاډي کې هم شی مزدوري نشته دی، بیچارهګان ټول مکمل پاتې دي. حتی هغه لږ چې فامیل زموږ ونیسي 2000 د هوټلیانو کورونه هم دي، دا هم د دوی په شمول 1000 کسان موږ بې سرنوشته پاتې. موږ د هوټل نه د خپل د مقاماتو نه او د مشرانو نه غواړو چې دغه بدبخته غریب خلک چې بېروزګاره پاتې دي د دوی د روزګار په حصه کې قطعي فیصله وکړي. موږ د صحي لارښوونه مکمل چې د صحت عامې لخوا نه کوم لارښوونه یې ماسک شي، دستکشې، د کوشنده موادي دا به موږ خپل استعمالوو. شاګردانو ته به مکمل همدغه لباس تیاروو. حتی تر دې اندازې پورې چې د ترموز د اوبو نه به استفاده نه کوو، مدني اوبه به خلکو مخ کېږدو او که مدني اوبه هم ورسره نه کېښو د ګلاسونو نه یو بار مصرف نه به استفاده وکړو. مکمل موږ د دولت نه دا غواړو نه مالیه ورکولی شو، نه موږ کرا ورکولی شو، دونه متضرر شوي چې حتی د خلکو نه نور پوروړي په کور کې کېناستی نه شو. د کور دروازې پسې خلک راځي، راته د قصابانو نه پوروړي، د وریجو والا نه پوروړي، حتی د مالونو والا چې مال موږ راوړو او هوټلو ته حلالوو د دې نه پوروړي. نو موږ بالکل نور دې ته تنګ راغلي. موږ دولت نه دا پیشنهاد دی چې مکمل دغه 10,000 کوره په نظر کې ونیسي. 94 صنفه موږ په ننګرهار کې فعالیت لرو، په 94 صنفونو کې 90 صنفه فعالیت کوي. دا 4 صنفونو ته دا مرض راغلی دی او که نه ټولو ته راغلی دی. مرض که راځي خو ټول خلکو ته راځي او که نه راځي د الله د خوا نه دا مقرر دی، دا آفت دی، دا مصیبت دی. موږ به سوالونه کوو، د الله ته به سوال کوو چې دا مرضونه د ټول مسلمانانو سره لرې کړي. خصوصا موږ هوټلیان بیخي نور دې ته مخامخ یې چې حتی هوټل څه چې خپل ځان باندې پترول واچوو او خودکشۍ ته مازري. مالیه کرا خو بالکل ورکولی نه شو. بیخي چې موږ حلال هم کړي دولت او یا جایداد والا ملکیت والا موږ چاړه به ورکړو، خپله موږ باندې به چاړه کش کړي. موږ خو د دې وس او تاوان نور نه لرو چې د کرا او د مالیې حتی د برق بلونه باقي د دې نه غواړو چې زموږ برق بلونه دي خیر دی، دا دولت دی، د هغې موږ احترام لرو، هغې ته به په کشت ور ورکړو. او د مکمل زموږ عرض دی واوري. د 10,000 کور موږ بې سرنوشته یې موږ غواړو د والي صاحب نه د ټول مقاماتو نه. موږ شکایتونه کړي دي، اسناد موږ سره مکمل تللی دی. ښاروال صاحب د ښاروال نه قمندانې په ټول مجلسونو کې دا خبرې یاد شوي دي. خو زموږ ګریوان چا تر اوسه نه دی ګڼلی، همداسې ګریوان زموږ شکېدلی پاتې دی او تر اوسه شکېدلي ګرځو هم نشي. نو تاسو ته زموږ دا پیشنهاد دی مکمل چې دا هوټلیان دلته 200-300 کسان راغلي دي او اشتراک یې کړی دی. د دوی ټول سوال دا دی چې زموږ دوکانونه، روزګارونه بېرته اجازه راکړي چې موږ خپل بچو ته یو نفقه حلاله پیدا کړو. ما باندې غوسه هم کړی، زما همداسې رئیس خوښېږي چې نوان خپل حق غواړي چې زه یو ځای ته لاړ شم، د دوی حق زه وغواړم. نو دا ډېر جدي میسیجونه راته کړي. دوی ته مې اجازه ورکړو چې دغه د خپل کور نفقه د همدې لار نه پیدا کړو. صرف د کرایې موضوع چې و د یو میاشت لپاره حمل د دې تاسو چې دا بازار باید د قرنطین یو څه ناڅه موقع جوړ شي. مجبور یې چې لاره بنده کړو، مجبور یې چې وروره سړی مړ کړو. مسؤلیت به د حکومت موږ مظاهره نه وباسو چې زموږ ملت په کورونا مرض باندې مشران خفه دي، پریشان. زه عبدالحق حسنزی د ننګرهار ولایت د هوټلونو د اتحادیې منشي. زموږ د هوټلونو د اتحادیې پریکړه لیک ننګرهار ولایت د کسبګرو او اصنافو خونې مربوط د جلال آباد ښار هوټلونو او جوس فروشانو شیرفروشانو اتحادیه د ننګرهار ولایت مقام څخه لاندې غوښتنې لرو. اول
3 میاشتې کېږي چې د ننګرهار ولایت د مقام د امر په اساس زموږ د هوټلونو کاروبار بند دی. دویم، په تعداد 8000 نفرو بیکاره شوي دي، د دوی نه فامیل نفقه غواړي. موږ سره هیڅ امکانات نشته چې کارګر وساتو ځکه کاروبار مو بند دی. دریم، د ولایت مقام او د خیریه بنسټونو لخوا چې خلکو سره کومې مرستې شوي چې هغه په هره برخه کې وي، که د ډوډۍ وي او که نور امکاناتو، زموږ د کارګرو سره چې هغه هم د دې مرستو مستحق وو ورسره هیڅ قسم مرسته نه ده شوې. څلورم، د حمل د 5 تاریخ نه چې په ننګرهار ولایت کې قرنطین مراعات شوی، نورو صنفونو ته اجازه ورکړل شوې ده خو زموږ فعالیت تر اوسه پورې بند دی. 5م، د کومې ورځې نه چې زموږ فعالیت بند دی تر شروع د فعالیت پورې موږ د کرایه ورکولو او مالیه ورکولو توان نه لرو. په دې کې د ولایت مقام څخه خاصه توجه غواړو. 6م، که چېرته موږ ته د ولایت مقام د فعالیت اجازه را نه کړه، د خپلو حقوقو د غوښتنې لپاره په صلحیزه مظاهرو ته دوام ورکوو. زمانو وحید احمد جانزی د جز فروشانو د اتحادیې غړی. موږ د دولت څخه دا تقاضا لرو د جناب والي صاحب څخه چې موږ دکانونه کاروبار ټول بند دي، او بل دا چې موږ ته ویل شوي چې تاسو د یوې میاشتې دپاره قرنطین، دا د قرنطین موضوع وځنډېده، دا نورو صنفونه ټول ایله شول، خو زموږ د صنفونو دا د 4-5 صنفونه دي په جلال آباد ښار کې، د دې صنفونو په اړه هیڅ معلومات نشته. د جناب والي صاحب نه موږ دا غوښتنه ده چې باید چې دا موږ د صنفونو په اړه جدي څه وکړي، ولې چې موږ دا ټول شاګردان دي، ټول بېروزګاره دي. دې کې داسې خلک دي چې د ورځې 200 روپۍ معاش موږ سره اخلي، هماغه 200 روپۍ روزمره د خپل د کور خرچه کوي او خپل کور ته نفقه وړي. اوس هغوی خپل کورونه کې پروت دي، موږ د هغوی د زنګونو د لاسه په تنګ شو چې دا کارونه څنګه شو. موږ ورته وایي اصناف رئیس سره او دې سره ناست یو، موږ خبرې اترې کړي، یو ورځ بل یو ورځ بل. موږ دا غوښتنه کوو چې دا موږ د صنفونه باید چې زر تر زره خلاص شي چې دا غریب ولس ته کاروبار او د خلکو ته کار پیدا شي. موږ غریب یو، بیچاره یو، بېوس یو. 99% قرنطین ختم شوی دی، 10% په موږ پاتې دی. موږ والي صاحب محترم زموږ امیر دی او د خپل امیر اطاعت چې څوک نه کوي هغه مسلمان نه وي، هغه انسان نه وي. خو موږ خپل امیر صاحب ته داسې سوال کړو چې خیر دی تم زموږ امیر یې، زموږ پاک کې تم د دې حکومت نه داسې وغواړه چې دا مظلوم دي په لا اله الا الله محمد رسول الله که موږ د واورېدلې شي روپۍ لرو. 3 میاشتې مو شي هوټل بندې دي، د ټولو هوټلې بندې دي. په لا اله کې د یو شاګرد سره د یو کاریګر سره د 1 روپۍ دره کې نو که دی زموږ امیر دی لکه څنګه چې د مسؤلیت موږ منو داسې د زموږ هم والي صاحب مبارک زموږ مسؤلیت ومني. یو مشر ته د وایي چې وروره دغه خلک هم د خدای بیچاره دي، په کابل کې هوټلې خلاصې دي، په مزار کې خلاصې دي، په کندهار کې خلاصې دي، دغه یو ننګرهار کې موږ رئیسار کړي. خیر دی موږ زموږ امیر دی، موږ ډېر سر په سترګو منو، موږ ورته ډېر احترام لرو. والي صاحب ته، قومندان صاحب د امنیت ته، امیر صاحب د امنیت ته، ښاروال صاحب ته، موږ ته ټول داسې محترم دي لکه اشرف غني صاحب چې دی. ځکه چې دا زموږ امیرین دي، اول به موږ فریاد او ژړا دوته کړو، دی به زموږ فریاد او ژړا هلته رسوي په دغه سره په ترتیب سره. خو موږ په لا اله الا الله محمد رسول الله چې یو سړی د یو کپ ډوډۍ درک نه لري. ما ورته یو سوال وکړ چې وسړی دغه 10 ډوډۍ چې وښی دی زموږ کاریګرانو ته یا د شاګردانو ته پکې ونیسئ، په لا اله کې پکې نیولي، په لا اله چې زکاتونه مه د خلکو نه غوښتي او هغه کاریګران چې هغه شاګردان چې بېګا ته رزق نه لري چې بچوی ته مې یو توړه وړه اخیستي. کنې راځئ شهید لرم وسړی نور والله په بالله چې نور هم چغه وځي. موږ امیران دي، موږ ورته خواهش کړو، موږ ورته سوال کړو، موږ ته خدای نور هم همداسې درانه لري او خدای د مرضونه وفاتونه د دې وطن نه لرې که او انشاءالله لرې دي. موږ ورنه دا خواهش کړو والي صاحب نه دغه سر ورته سرتور چې ډېر فقیران یو، د دې هوټلو والا ډېر فقیران یو، ټول د مخې یو نه درونټه مهمه ده، یو نه ښار، دا ټول د ښار کې څومره دي که موږ یو والله په بالله که بېګا ته د ډوډۍ د کپ درک لرو چې کرونا مړه کوي خو بس بیا د دوی مړه که
ځکه چې د مړه کار په ماشینو د مولي چې ښځو نه هم خلاص شو چې ښځې خو راته نه چې ډوډۍ راوړه 3 میاشتې همداسې پښې ورته غځولي کله یې راټولو او کله یې غځو. د کرونا وایرس سره د مبارزې کمیټې اوسنۍ پریکړه همدا ده چې د هوټلونو په پرانیستلو سره به د نورو ولایتونو نه هم دې ولایت ته د خلکو تګ راتګ او تم کېدو ته زمینه برابر شي، ترڅنګ یې په هوټلونو کې د خوراکي توکو د لوښو د استعمال او همداراز په اسانه د خوړو استعمال کولی شي چې د کرونا وایرس د لا زیات انتقال لامل وګرځي. په همدې موخه کمیټې پریکړه کړې چې هوټلونه به تر 2مې پریکړې پورې تړلي وي، ولې دا کمیټه هر مهال د وضعیت ته په کتو پریکړې کوي، ناستې کوي. که چیرې په راتلونکي کې لازمه وګڼي بحث به وشي، ښایي چې د پرانیستلو په اړه هم یو تصمیم ونیول شي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره